ملګري د قتل پوښتنه کړې ده چې څو قسمه دی، دنیوي او اخروي سزا یې څه شی دی، او اقسام یې څو دي، سزا یې څه شی دی، خطا او طریق یې دې مرګ څنګه دی. اول قتل په پنځه قسمه ده. یو قتل عمد دی، دویم شبیه بالعمد، دریم قتل خطا، څلورم جاری مجرا د خطا، پنځم قتل بالتسبیب. قتل عمد د دې تعریف دا دی چې یو څوک ته ووژنې په داسې آله باندې چې هغې باندې سړی وژل کېږي، لکه مثلا توپک، مثلا توره، مثلا غټه تیږه ترې راواخلي او سړی په دې سر په ووهي، یا مثلا یو غټ کوتک یې په سر یې په ووهي. خو دا خو داسې شی نه دی چې دې باندې غالبا سړی مري. نو په داسې شي باندې چې دې ووایه نو دې ته قتل عمد وایي، هغه مړ شي دې ته قتل عمد وایي. نو د دې سزا هغه قصاص دی. قصاص دنیوي سزا ده، اخروي سزا یې مفوضه ده، الله ته چې هر څه ورسره کوي. دنیوي سزا یې دا ده. دا به څه کېږي؟ قصاص کېږي، قصاص ورباندې واجب دی. دویم شبیه بالعمد دی. شبیه بالعمد هغه قتل دی چې ته یو څوک قصدن ووایي، خو لیکن په داسې شي ووایي چې هغه آله د مرګ نه وي. مثلا سوک باندې ووایه، سوک یې په دې تورو سپینو سر کې ولګېږي مړ شي، یا یې ته په سوک په سینه کې ووایې هغه زړه ته زور ورشي درب مړ شي، یا یې ته یوه لښته یو باندې ووایې هغه ته بس فقضا علیه خبره، یعنې موسی علیه السلام سوکي، او یا وړه تیږه په هغې باندې وورې، غالبا هغې باندې سړی نه مري، دا مړ شي. دې ته شبیه بالعمد وایي. دې کې نو قصاص نشته. دې کې بیا دیت مغلظه دی. دیت مغلظه، دیت مغلظه اربعن دی. اربعن دې ته وایي چې سل اوښان دي خو په څلورو تقسیم، پنځه ویشت یو کلن اوښان، پنځه ویشت دوه کلن اوښان، او پنځه ویشت درې کلن اوښان، پنځه ویشت څلور کلن اوښان. دا دیت مغلظه، دا مغلظه وایي. او په دې کې کفاره هم شته. کفاره هم شته دی ورکې. کفاره یې څه شی دی؟ کفاره یې الله پاک په خپله فرمایي چې اول تحریر رقبتین دی، غلام به ازادوي. که دا نه بیا نو شپېته روژې دي پرله پسې، پرله پسې به شپېته روژې نیسي. دریم قتل خطا دی. قتل خطا د دې دوه صورتونه دي. یو دا دی چې خطا فی القصد دی، بل خطا فی العمل دی. خطا فی القصد دې ته وایي چې ته لرې نه یو شی ولې، ته فکر کوې چې یاره دا خو هغلته دی، ښکاري دی او مرغۍ دی یا غرڅه دی، دا ولمه. هغه ته په هغې ډزو کې هغه انسان مخې ته راشي هغه ولګېږي، دا خطا فی الفعل شو. بل خطا فی العمل دی. عمل دا ته وایي چې مثلا ته یو شی لرې نه وګورې، ته وایې ولا دا ښکار دی، هغه ښکار نه انسان یا ډز چې ور په وکړي هغه ډز سړی ولګېږي، یعنې هماغه شی ولې خو تا فکر بل شي، هغه بل شی وخېږي، انسان وخېږي. په دې دواړو کې دیت دی. او دیت هغسې مغلظ دیت نه دی لکه په قتل شبیه بالعمد کې چې دی. دې کې بیا اخماسن دی. اخماسن مثلا یو شل یو کلن اوښان نران، شل یو کلن اوښانې نرانې ښځې، او همدارنګې شل دوه کلن نران، دوه کلن ښځې، دا څلور شوه، او شل چې دی درې کلن اوښان نران. نو دا اخماسن دیت شو. او په دې کې هغه دی دا کفاره هم په دې کې شته دی. ښه کفاره، کفاره یې هماغه ده، تحریر رقبتین که چېرته نه و نو دوه میاشتې پرله پسې روژې. دا قتل خطا شو. بل قتل جاري مجرا د خطا دی. جاري مجرا د خطا چې تا هېڅ قصد قتل نه وي، یو شی تا په بیخي په اختیار کې نه وي، مثلا لکه د شپې ښځه په خپل بچي باندې راواوړي، یا یو بل سړی دی همداسې په واده دی خپه راواړي یو بل سړي باندې، هغه دا خوله دا خپه یې په دې خوله برابره شي، ساه ورباندې بنده شي، دا خو فکر هم نه دی، واده دی. نو ته خلک قتل څه وایي؟ قتل جاري مجرا د خطا وایي.
نو په دې کې کفاره شته دی، دیت نشته. ښه کفاره شته دی، کفاره دا به کفاره ورکړي. او بل قتل بالسبب دی. قتل بالسبب، قتل بالسبب وایي چې ته پردي ځای کې کویه وباسې، هغې کې سړی ولوېږي، او یا پردي ځای کې د بوګیا ښخ کړي، هغې باندې څوک ټکور وخوري، درب ولوېږي، مړ شي. نو دې کې بیا دیت نشته دی، البته کفارې ورکړې شته دی. او یو شی پاتې شو، دغه مخکې کې قتل جاري مجرا دی، قتل خطا او قتل شبیه بالعمد او دې شیانو کې چې هغې کې میراث نه هم محرومیږي. که یو سړی خپل مورث دا مړ کړي، نو د هغې د میراث نه څه دی، محروم دی. او دا دوه اخرني چې دی، یو قتل جاري مجرا دی، یو قتل تسبیب دی. که زه لږ خطا شوم، هغه داسې ده چې قتل خطا، قتل جاري مجرا دی، خطا حکم دی، خطا لري، قتل خطا لري. هر چې قتل تسبیب دی، دې کې دیت په عاقلو باندې شته دی، صرف هغه نشته دی، دا کفاره پې نشته. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.